د خلکو پر نیوکو مه خفه کیږه. سلامونه، وخت مو بخیر. کامران افغان یم. راځو نن د همدغې موضوع په باره کې غږیږو. د خلکو پر نیوکو مه خفه کیږه. الله تعالی فرمایي دوی تا ته له سرسري اذیت پرته نور هیڅ هم نشي رسولی. که څوک سمندر ته تیږه ور وغورځوي نو سمندر ته پرې څه زیان نشي اړولی، بلکې تیږه غورځونکی به د تیږو په غورځولو لاس تړی شي. په کار ده چې د خلکو نیوکو ته خپله سینه لکه د سمندر پراخه کړی شي او د چا د نیوکو له امله خپل مزل ونه درول شي، بلکې د لا پرمختګ لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. نو د چا خبرو ته هم غوږ مه نیسئ، مخ په وړاندې ځئ، خپل هدف ته ځان ورسوئ، هغه که په هر قیمت باندې وي. خلک به ډېر څه وایي، د هر چا خبرې ته وخت ورکول، غوږ نیول، دا مو له ذهني فشار سره مخامخ کوي. نو خپل کوشش وکړئ، خپل هدف ته ځان ورسوئ.